پاکستان ته له افغانستان څخه څومره د پاکستاني پوځیانو جنازې لاړې، پاکستان څه کوي، حقیقت څه دی او افغانستان حکومت څه کوي. ویډیو خامخا وګورئ. د پښتون وایس ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. داسې ویل کېږي چې پاکستان پوځ کوم هیواد سره یا کومې ډلې سره مخامخ جنګ نه دی کړی، خو بیا هم هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې ښکاره کېږي چې د پاکستان پوځ لسګونه سرتیرو جنازې د سرتیرو جنازو تابوتونه پکې ایښودل شوي دي. پاکستان ډېر کله دا خبر نشر کوي چې دوی باندې بلوچ وسلوالو حمله کړې، خو هغه مړه شوي عسکر هېڅکله تر لسو زیات نه وي. خو په عکسونو کې ښکاري چې پاکستان د فوج د جنازو تابوتونو شمېر له سلو هم اوړي. دا مړي هغه وخت زیات وي چې کله هم افغانستان کې جنګ زور واخلي. خو د هر څه په کتو سره دا به ډاګه کېږي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ پاکستان پوځیان هم جنګېږي، او کله چې مړي له کرښې غاړې ته انتقال شي په خاصو مراسمو خاورو ته سپارل کېږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې هغه عکسونه خپاره شول چې پېښور ته د کندهار څخه جنازې ور انتقال شوې، چې بعضې خلکو پکې نارې وهلې کباړ راوړو کباړ. خو د افغانستان حکومت هسې په خولو پاکستان سره د دښمنۍ نارې وهي. حقیقت دا دی چې په داخل د نظام کې ډیری افغانان د پاکستان طرفداران دي. که چېرته دوی د پاکستان طرفداران نه وی، په ښکاره به یې پاکستان او نړیوالو ته د پاکستاني پوځیانو د مړو شویو عسکرو جنازو عکسونه او ویډیوګانې ښکارې کړې وای. اوس تازه نن سره صلیب هغه مړي انتقال کړي کوم چې د افغان ځواکونو لخوا په بادغیس ولایت کې وژل شوي وو. د یادونې وړ ده چې ګڼ شمېر پاکستاني وګړي بادغیس ته د جنګ لپاره راغلي وو، چې اکثره یې ووژل شول. باید ووایو چې د افغانستان دولت دا ټول ثبوتونه باید نړیوالو ته ښکاره کړي چې څه روان دي او ولې. ویډیو له ټولو ملګرو سره شریک کړئ. د نورو معلوماتو لپاره په یوټیوب کې د پښتون وایس چینل تعقیب او سبسکرایب